ور تاریخ ندی قربان شمع وطنای زد کوم تاریخ دیوان شمع وطنای روغ لیونی د جانان مینې کړم قسم په خدای چې ژړېدلی یم ښایسته شعرونه دي خیر تلیفون همالته دی چېرته دی د هوښې ته یو زنګ ووهو یو موزیک به م ورته چالانده کړو چې دا ښځه چې شوه چې د دې شمېره ورکه شوه دا هغه ده بلې بلې غږ مې درځي وروره ستا غږ خو داسې بیخي جر ورو ورو راځي ښه زه خیر مطلب مې اورې کوم او کې جوړ هو غږ مې جر درته زه پوه شوم چې و دې نه پېژندم ښه جوړ تازه وروره دې وختو کې دې بس هېڅ احوال نه ښکاري احوال دې نه وماله چې احوال دې واخلم انشاءالله خیرت دی دغه سیلابونه دغه طوفانونه په خیر تېر شول ښه زه ښه دی چې په خیر تېر شو وروره زحمت مې په دې درکړه ماله که وخت لرې ما یو 10 ورځې د دفتر نه قانوني رخصت اخیستی دی مالې وروره بیخي ستړي شو ذاتي د کار نه چې یو څه تفریح وکړو نو مالې که خوښه دي چې لاړ شو داسې یو چکر سروبي خوا کورنۍ سره یو څه تفریح به وکړو ساعت به م تېر شي نو د ستا نظر څنګه دی وخت لرې ښه ولې نه ووروره ته چې د مزار شریف شوقي یې ولې نه مونږ به هم د سره یو ځای لاړ شو نه سبا ته خو نه کېږي تر څو دغه اسباب او وسایل جوړوو بل سبا ته به د خیره لاړ شو صحیح ده دغسې به په سالنګونو کې م یوه دمه وکړو هلته به م یو تفریح شي نو د خیره هماغسې به یو زیارت هم وشي بعد هغه به بیا راځو نو دغه تفریح د فضل د خدای دی اوس اقتصاد ښه دی د دې احتیاجۍ نه د الله فضل دی د دغه وظیفې د برکته اوس اقتصاد ښه شوی دی صحیح ده زه د خدای په امان دا خو وشو ته چې دغه ته زنګ ووهم هغه نفر ته سلام علیکم کریم جانه جوړې طبیعت یې ښه دی وروره داسې چل وکړه چې دغه دی هغه د سړي کار مې چې کړی و که نه دغه وظیفه بس انشاءالله چې مقرریږي امر ما ورته اخیستی دی خو ګوره چې پیسې کمې در نه کړي شی نه شپېته وانخلې پام کوه پوره 1 لک به ترېنه غواړې صحیح ده نه فقط د کور ادرس ورکه بس که خپله راغلی خو ډېر به ښه شي دروازه دغه که ستا حساب هم خلاص کړمه نور خلاص ځتي ښه زه چې ډېرې اوس روزاري وکړه بیا 80 ورته یې 100 ترېنه کم یې که نور خیر دی زه صحیح شوه د خدای په امان ای وروره چې داسې قلماني داسې به جیب درته غوړ کړم چې 3 میاشتې وروسته به ګورې چې په موټر کې ناست یې کش به ورکوې زه الله دې مال شه خدای په امان اوهو ته لکه چې نه ځې وظیفې ته څنګه وښځې په دا شنه سهار دی بس جارو راخیستې ده ته لکه چې د دنیا د حاله خبره نه یې د خپل خاوند نه خبره نه یې نو د دنیا نه به څنګه خبره اوسې ما ولوه چې زه جارو وکړمه ته هم دا دې په کور کې شکر خیرات خو به یي نو ولې بیرون مې د کوڅو ته شړې څه بله نه خدای دې نه کوي داسې خبره نه ده
خو ما ته دې ونه ویل زه حیرانه پاتې چې ته ولې وظیفې ته نه تللې په دغه درته وایم ښځې د یاده مې وته لس ورځې قانوني رخصت مې اخیستی دی رښتیا او د خیره رخصت مې اخیستی دی بس دغسې ښه پخلي کوه مال چې د خپلې کورنۍ سره بس داسې څنګ په څنګ کینو بس اولادونو سره وخاندو تفریح وکړو بس ورور سره همدا اوس ستا ورور سره مې بس خبرې وکړې او ورته مې ویلې چې بس د خیره سبا نه بل سبا ته ځان چمتو کړه چې د خیره مزار شریف خوا بس زو داسې چکر ته سالنګو کې کوزیږو روغ جوړ اوسې عمر دې خوشحاله اوسې نور نو بس په خاوند امر کوه چې نور څه ضرورت کور کې وایه چې تیار هر څه برابر کړو د خیره اوس خو چې غرمه کور کې نو دا راته ووایه چې غرمې ته دې څه شي پاخه کړم غرمې ته غرمې ته نو پوهېږې چې زما خو دغه ساده پیاده شوروا مګم تند و تیزه خوښېږي دا وریجې دا غوړ شیان دا شیان مې نه خوښېږي پاکه صفا همداسې تند و تیزه شوروا پخه که او بل دا چې دغه دی خینم دا ډېر وخت کېږي چې نه ده راغلی هغه رښتیا کله دې زنګ ورته ولی اول دې واخیسته وا دې نه خیسته اوس خو ورته صد کوه اوس فضل د خدای دی کور کې هر څه شته کوم مشکل نشته ښه شوروا به درته پخه کړمه خو دا راته ووایه چې څنګه یې تا ته رخصت درکړه ته خو یو ورځ هم بېکاره نه وې وښځې درته مې ویلې چې هر څوک چې رسمي دنده لري هغه کولی شي چې په کال کې حتی 20 ورځې رخصت واخلي خو ما اوس د فتن دغه 10 ورځې قانوني رخصت مې واخیسته ما لید تفریح وکړو د ډېره کاره ستړی شوم به ټوله ورځ کار کوه انسانان یو تفریح ته ضرورت لرو څنګه نه پوه شوې څنګه نه اوس د فضل د خدای دی روزګار ښه دی چې یو څو ورځې ورته سړی دمه وکړي تفریح وکړي وایم خدای دې ته ژوندی لري او زموږ د سره دې خدای مه کموه ژوندی اوسې دغسې دعاګانې کوه که نه بیا زه درته کوم ګوره پیچي کې کمه نه یم شکر الحمدلله قالین لرم شکر الحمدلله توشکې لرم کوچونه لرم تلویزیون د اشپزخانې ټول لوازم د هېچا نه شکر الحمدلله کمه نه یمه شکر دا خوا تېر شوی ژوند نه دی چې په کلمو کې مو رنګه اوازونه اورېدل کېده هېڅ مې د یاده نه ښځې داسې چل وکړه چې ذاتي خو دا د تېرو وختونو دا ترخې خاطرې مه یادوه داسې ښایسته خاطرې یادې کړه چې سړی خوشحاله شي سړی خوند ترې واخلي نور نو دې زړو خبرو پسې مه ګرځه وایه چې اوس درته چای واخلم چې ته ضرورت لرې فضل د خدای دی دغه دی ډېره شله وې چې ما ته بس مبل و فرنیچر یې نه پوهېږم چې دغسې وطني قالینه یې بس دا خو وشوه نوې جارو مې هم درته اخیستې ته اول خو دې دا جارو ایسته خدای دې تا ژوندی لري خدای دې زما د سره مه کوه ژوندی اوسې دغه جارو الحمدلله شکر الحمدلله اوس کور هم لرم شکر ټول لوازم د کور لرم اوس خو دا راته وایه زړګیه قربان دې سم چې ما ته یو بل شی په دا 5مه قلمانه کې دې اخلي که نه بل شی ولې بل شی زه فکر نه کومه چې څه په کور کې کم بودي خو بیا هم خیر دی ته ووایه ولې نه خپله پوسه نه ورکه ته هېڅ نه پوهېږې برکه ښځې زه څه جادوګر زه څه کاره چې زه پوه شم چې زه په څه پوه شم خو دغه دی تن دې پټ دی کور د فضل د خدای دی پټ ده بس نو هر څه شته ګوره دا لاس مې پټ دی دا وګوره دا خالي دی دا ضرورت لري چې ته ضرورت لري ولې دې باندې څه شوي دي چې ضرورت لري خو هغه دی هر څه لرې نو ته هېڅ نه پوهېږې ورکه هېڅ نه پوهېږې خو څه وکړم ووایه که نه خو دا وګوره دا چې خالي ته څه کار لري بابا خو دغسې شف راته کوي خو ووایم چې د سرو زرو بنګړي راته واخله دغسې قربان دې سم وایم خیر ته صبر وکړه دا 5مه او 6مه قلمانه چې دې واخیسته زړګیه وایم پیش له دې چې دوبۍ ته ځو اول بنګړي راته راواخله قربان دې سمه وښځې دا د قلمانې نوم د هر چا مخکې مه اخله دا خو 5مه قلمانه صحیح ده چې وامې خیسته خو چې کله 6مه مې واخیسته ستا د بنګړو تر څنګ هسې جانانه او ښکلې دغه به هم درته واخلم ماټیکه چې دلته یې وزړی قربان دې سم وایم خدای دې نه کي ګوره قربان دې سم ماټیکه خو به درته واخلم خو دغه دعا کوه چې داسې ښه جالبه
او داسې ښه غواړه قلمانه یې ورې په لاس راشي سره بنګړي خو څه کوې ما داسې تصمیم نیولی ده چې د خیره تیاره کې دې کېنوم او راسن دغسې د دوبۍ په میدان هوایي کې دغسې ګړز کښته شو په خیر سره او تفریح ته لاړ شو داسې قلمانه وایي دا قلمانه چی ته وایي دا راته ووایه هېڅ ما چې ووایم خو ما له دا دفتر کې سړی کار کوي ټوله ورځ قلم وکه امضا کوه د خلکو کار خلاصوه هدف مې دا و چې دغه قلمانه ډېر ښه شی دی وایي دغه قلم ډېر ښه شی دی او دا قلم څه شي کولی سي قلم خو نه لاس لري نه پښې لري لا حول ولا او ښځې ته خو وایي کاشکې دی چې لیک لوست کړی وای قلم ډېر څه کولی شي د دغه قلم د برکته بس دا قلم داسې شی دی چې یوری دی په خپل زړه وخوځوو یعنې چې هغه شی دی چې زړه غواړي بس دغلته به پروت یې یوری به هوا ته جګ شي او که خدای مه کړه لږ غوندې درنه کوږ وخوځېده او سم دې ونه خوځوو د دغه اسمانه دی کلاس په دا ځمکه ولي چې بیا ذاتي په ژوند کې بیرته دغسې به شي او هېڅ به فعال رانه شي دا قلم ډېر خطرناک شی هم دی ډېر ښایسته شی هم دی ډېر روزګار دې هم جوړوي لکه فضل د خدای دی چې دا زموږ روزګار یې جوړ کړ ټول د همدغه قلم د برکته چې قلمانت یې بودیږي او جوړیږي ګوره زړګیه یو خبره درته وکړمه اوس شکر الحمدلله زما راک زوی مو شکر ځوان سوی دی صحیح هو او 12 صنف یې هم دا دی شکر الحمدلله خلاص کوي ښه نو چې 12 خلاص کوم مکتب یې ویلی دی ښه اوس پوه شوم ستا په هدف باندې خو یوه ښه باعزته ډېره ښه کورنۍ ورته پیدا کړه بس د هوټل غم یې مه کوه چې کانټیننټل کې چې وایم هر هوټل کې د دې کابل ښار کې چې څه مشهوره هوټل دی هغه تاسو ما ته پرېږدئ تاسو فقط ښه کورنۍ پیدا کوئ چې جلۍ د ستا احترام وکړي زما احترام وکړي د خپلو خپلوانو احترام وکړي د مشر و کشر عزت باندې پوه شي چې میاشتې تېره شوې نه وي ونه وایي چې خاله جانې بس زما د کورګۍ بیل که تاسو په خپل حساب پوهېږئ او مونږ په خپل حساب دا خبرې باندې بس دې خبرو پسې ونه ګرځي همدغسې ګډ ژوند دي خوندور ژوند دي جلۍ ته خوښه کړه نور ذاتي ته خلاصه یې مصرف پسې مه باندې سمه دا نه وایمه چې واده ورته وکړه دا یې نه دونه هلک نه دی لا اوس له دونه د عمر نه دی چې واده وکړي خو همدا اوس تا ویلې که نه چې ته هېڅ نه پوهېږې زه وایم 12 خلاص که شکر الحمدلله وایم د خپل دفتر کې شامل که چې قلمانې وظیفه وکړي لا حول ولا خوله دې وایم بنده کړه ولې دا خو بده خبره نه ده د قلمانې نوم د چا مخکې ما اخله بیا دې د خولې نه وانهورمه ګوره قلمانه خو بد کار نه دی ګوره شکر الحمدلله څونه پیسې دې وګټلې څونه د کور لوازم کور ځای دولتدارۍ هر شی لرو شکر نورې پیسې هم لرو شکر الحمدلله چې میلې ته ځو ګوره زړګیه اوس درته کوم خیر دی دا زما راک زوی مو په دې قلمانې په وظیفې کې شامل کړه وښځې ته دلته کښېنه دلته ډېرې خبرې مه کوه قلمانه یوری مې درته ویلې ګوره وښځې خدای دوی ته وګوره ذاتي قلمانې نوم په خوله وانخلې زما خو هدف دا و چې دفتر کې سړی کار کوي باید زحمت وباسي د قلم د برکته ځان ته حلاله د ډوډۍ پیدا کړي نو ته دا د قلمانې ټکی هیله کومه خواهش دی زما چې لوی جنجال کې به مو وخته کې د چا مخکې قلمانه ونه وایي زه مقصد شاملومه ته پسې هر وخت مې چې شامل که په وظیفه کې شاملومه ته چې هغه راشي او رښتیا داسې چل وکړه چې زما رګ به م وږی تږی راشي یو د دیګي بندوبست وکړه د خیره سمه ده زه به د دیګي غم وکړم خو دا راته وایه چې په وظیفې کې د قلمانې شاملوې که نه لا حول ولا وایم د قلمانې دا ته څه ګاډې واډې راته وایې وښځې ته د قلمانې په معنا څه پوهېږې قلمانه مه یادوه وایه وظیفه کې شامل که ځه پاڅېږه خو د قلمانې په وظیفه کې شاملوې ځه که ته زړه وایې زه به شیروالي ته ووایم چې هغه یې شامل کړي او ژوند به یې ښه سي پیسه داره به سو
او ښځې ته لیونی شوې تا باندې څه ټکه لوېدلې ده شیروالي څه کاڼه چې زما زوی په وظیفه کې شامله کړي واخله دا جارو وباسه بیرون زر شه استاد زما په کار زه خپله په کار پوهېږم مغزې راته وخوړه قلمانه په لوی لاس مونږ په جنجال کې اچوي السلام علیکم دا جارو دلته څه کوي او مورې سلام علیکم دا جارو ښایسته کړی دی جای خیر اوسې سلام علیکم پلاره سړی مې شې زمرک جانه زویه په خیر راغلی طبیعت ښه دی خیر و خیرات وایم دواړه ماته مبارکي راکوئ غالمغال مو خو بیا ماته مبارکي راکوئ چې یو ډېر د خوشحالۍ خبر مې درته راوړی دا څه مبارکي ده تبریک دی دا خو ووایه چې څه خبره یا خو دا ده پلاره چې خپل د مکتب اسناد مې ټول ترلاسه کړه شهادتنامه مې ترلاسه کړه خپل ترانسکریپټ مې ترلاسه کړه ټول شیان مې ترلاسه کړه او بله خوشحالي خو واوره پلاره تبریک دی او بله خوشحالي دا ده چې پوهنتون ته هم له خیره زره کامیابه سو کانکور ته مې امتحان ورکړی و په یو ښه پوهنځي کې کامیابه سوم څومره ښه بس ما خپله واده را په یاد شوه بس د لپټاپ دل نور دغه یې ته ولیکه چې څو رمې څوي څه خمې جیبي دا شیان راته ولیکه نن مازدیګر د خیره 100 په 100 کې درته لپټاپ اخلم ځکه تا زحمت وایستلی دی تا تکلیف ګاللی دی د نن ښځې خو هېڅ په خبره پوهېږي نه سترګې دې جار سمه ګوره زویه خیر دغلته به یې ګوشه مکتب نه شکر الحمدلله اوس فارغ سوې دغسې قربان دې دا خو هېڅ په خبره پوهېږي نه څه شی دی چې ته وایې قلمانۍ بس لیونی کړې ده قلمانه کې شامل کړه اوس مې د پلار سره یاد کړې ورته مې وویل چې ته هم د قلمانې په وظیفه کې شامل کړي او ښځې د څه شي قلمانه ده څه شی وایي او پلاره قلمانه وایي زمرکه زویه د دې مور د لاسه د نن بیخي نه پوهېږم چې دا د کوم اړخ نه راجګېدلې ده مونږ په ساوه کې د خولې نه خطا ووته چې دا قلم ډېر ښه شی دی د دې د قلم د برکته بس دا روزګار مو ښه شوی تنخوا دغه دی ښه شوې ده اضافه کاري لرو دا لرو دا لیونۍ دا کمبخته خبره غلطه اړوي بس پوهېږي نه بیچاره خو تعلیم یې نه دی کړی غیر قلمانه یادوي ګوره مورې دا کوم قلم مې پلاره دی دا رښتیا وایي که نه زه پوهنتون ته ځم هلته درس وایم د قلم په صحیح ارزښت پوهېږم د قلم صحیح په استفادې باندې پوهېږم بیا به بعد لغه نه لاړ سم یو چېرته به یوه ښه دنده واخلم هغه ښه دنده هم راته پیدا کېږي تر اوسه خو مې 12 ویلی ده 12 پاسانو ته کله ښه دنده پیدا کېږي پرېږده چې خپل درس پوره کړم بیا به بعد لغه دندې پسې وګرځېږم زړګی دې قربان سم زویه اوس خو دې مکتب خلاص کړه دا پوهنتون په کار نه دی پلار خو دې پوهنتون نه دی ویلی د یو مدیر ساده مدیر اوس شکر الحمدلله د قلمانې د برکته شکر الحمدلله و ښځې پرېږده قلمانه وایي مورې پلار خو مې کوه پوهنتون نه دی ویلی خو له ډېره پخوا راهیستی کار کوي زما هدف دغه و چې دغه قلم چې دی مالې دا ډېر ښه شی دی د دغه د برکته مونږ ډوډۍ پیدا کوو و ښځې قلمانه د چا مخکې مه وایه که نه زه نور نه پوهېږم زه څه تر څو خپل پوهنتون ونه وایم والا که ټک هم راباندې وکړي د وظیفې پورې آفرین پوهنتون مې وایم بیا مې زړه اوس ماستري کوم که مې ماستري ونه کړه بیا به دنده واخلم که نه زه ماستري کوم پاڅېږه ښځې پاڅېږه ګوره زویه قربان دې سم پوهنتون په درد نه خوري ګوره ورسه د قلمانې وظیفې کې کار وکړه و ښځې د خیره سره پیسې وګټې موټر به رانیسو ژوند به دیګي غم وکړه د دیګي غم دې وخوره بابا مغزه دې زمونږ وخوړه وایي دیګی دروازه ده په دې وخت کې به څوک ورشه ته وګوره ګوره یو نفر ته مې ویلي وو که څه امانت یې راوړی و هغه ترېنه واخله څه شي امانت پلاره پیسې دي پیسې پور او بس هغه ما هغه پوهېږو شاید یو لکه اتیا زره دغسې دا دی په دې وخت کې څوک میلمانه بیا راغله خو کیدای شي هغه نفر یې پیسې راته راوړي یا میخي نه یي بس د غرمې غم خوړل شوی دی غم مه کوه ګېډه مو بس دې غرمې کې ښه خوړل شوه غم مه کوه مهرباني ده مدیر صاحب تازه ګل کور همدا ده د مدیر صاحب تازه ګل کور همدا دی تاسو څوک یاست یو څوک مو په کار و لږ کار مې ورسره و ویې ګوره چې په کور کې ستا و که نه صحیح ده زه یې ګورم درته ورځه ای پلاره یو 3 کسان راغلي دي یو یې ښځه پولیس ده یو یې سړی پولیس ده او یو یې داسې دریشي کې و
ما ته وایي د مدیر صاحب تازه ګل کور همدا ده ما ورته ویل هو همدا ده نه بیا کنه. ته وایي چې مدیر صاحب په کور کې ده بیا ما ورته ویل ماله ودرېږه چې زه وګورم تا به ورته ویلي وو چې نشته کور کې اوس هم ته ورته نشته ما خو ورته ویل چې نه ستا ونه نسته دا څوک راغله خورکۍ خیرات ده چېرته راغلې السلام علیکم صحیح ده ته چېرته راننوتې دا وروره کور د خیرات کسرای خدای دا څنګه بې اجازې د یو چا کور ته په دې رڼا ورځ راننوځئ خیرات خو دی څه خبره ده زه بخښنه غواړم مدیر صاحب. مدیر صاحب تازه ګل تاسو یاست؟ اوسه ماشاءالله ماشاءالله ښایسته کور، ښایسته وطنۍ قالینې، دا ډیکوریشن، دا فرنیچر شکر پلار مې کار کوي موږ ځمکې لرو په زړه پورې ده. مدیر صاحب کور دې خپله په خپل مصرف جوړ کړی؟ و صاحب دا خو صاحب د پخوانه دا کور زمونږ و دا خو ولې دې کې څه مشکل دی نه نه هیڅ مشکل ساختماني د نشته. لحاظه کوم غلط جوړ شوی او تاسو نه، نه، اتمن نه، نه. انجینر یاستئ څه رقم چل دی نه نه زه بخښنه غواړم چې داسې یو ناڅاپه راننوتم او زما همکاره مخکې د دې نه چې زه راسم د دې په خاطر چې ستاسو په کور کې سیاسرې نه وي نو ما خپل همکار راولېږله وروره په خیرات دې چې ما دروازه ستاسو وټکوله، ستاسو زوی راووته او ستاسو پوښتنه مې ترې وکړه. بله خو زوی دی چې دننه راغی تا ورته ویله چې ورشه ورته ویل چې زه په کور کې نه یم. نو زه ځکه مجبور شوم چې خپل همکاره راولېږم تر څو تاسو ځان ګوښه نه کوئ. ته اول دا راته ووایه وروره چې ته څوک یې چې راننوتلې او تاسو خو مونږ ته ځان یوه شیبه کې به زه تاسو ته خپل ځان هم در وپېژنم او دا به م ووایم چې زه څنګه دلته راغلی یم. خیرات خو به یي خو خبره دا ده چې ستاسو دفتر ته زه درغلم. اوکې صاحب حتما څه کارونه د دفتر پاتې دي ما یو 10 ورځې قانوني رخصت اخیستی و څه قانوني رخصت مې اخیستی و مال چې تفریح وکړو صاحب هلته یې راته وویل چې ستړی ستومانه ټوله ورځ د خلکو بس دا عریضې امضا کوه دا ګزارشونه لیکه بس بیخي ذاتي بیخي نو ستړی ستومانه شوم مالې آخر انسان یم کار ذاتي څومره زحمت ذاتي څومره څوک خو مونږ ته پخپله نه وایي چې واخله رخصت واخله تفریح وکړه خو مونږ قانوني درخواست وکړو رخصت یې راکړه صاحب که څه عریضه کوم کار پاتې په دواړو سترګو صاحب راکړئ چې زه امضا کړم صاحب. مدیر صاحب ستاسو وظیفه ستاسو دنده همدا ده چې د خلکو خدمت وکړئ. صاحب وبخښه مراجعینو عریضې واخلئ، هغوی ته احکام ورکوئ، د هغوی کارونه خلاص کړئ، د همدې په خاطر تاسو تنخواه اخلئ. صحیح ده؟ صاحب که د ستاسو 3 کاله کېږي چې پلار مې رخصت نه و اخیستی 3 کاله بعد یې لا رخصت اخیستی ده خپل صاحب که د ستاسو شخصي کوم کار بند پاتې هغه به نه 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 کار مې بند نه ده پاتې مدیر صاحب. پوښتنه مې دا کوله چې څنګه مې رخصت اخیستی، کوم مشکل مو درلوده؟ نه مالې صاحب خو ما مخکې ویلې چې ډېر ستړي ستومانه شو ډېر ضله شو د تفریح دپاره د رخصت تفریح دپاره مې رخصت واخیسته چې یو څو ورځې دا پام هم بدل شي په خدای چې دغه لاسونه هم دغسې درد کوي د ډېر تمامه ورځ د زوره چې امضاګانې کوو مکتوبونه ګورو. مدیر صاحب ستاسو بس څوم بس دی؟ بس مې صاحب څلورم بس دی صاحب. څلورم تنخواه به مو 12,000 وي. ولا اضافه کارۍ سره کېږي یو 15,000 شاوخوا کې دغسې 15,000 تنخواه. په دا 15,000 تنخواه کې تاسو په دې رقم کور، په دې رقم ژوند او بیا 10 ورځې تفریحي رخصت اخلئ. په تفریح باندې تاسو چکر ته ځئ، سروبي ته ځئ، قرغې ته ځئ. دا هم طبعا مصرف غواړي. دا چا ویلي دي چې زه قرغې ته ځم تاسو ته صاحب؟ اوس دا خو زما قانوني حق دی. زړه مې چې زه قرغې ته ځم، زړه مې چې د خواښې کره مې ځم، زړه مې چې باجه کره مې ځم، نو دا دې کې څه عیب دی؟ تاسو دا دومره مصارف د کومه کوئ مدیر صاحب چې تاسو دومره په تفریح باندې وځئ او دونه مصرف کوئ؟ وروره ته آخر تاسو څه کاره تاسو د محکمې کوم مسؤل ما کوم جرم کړی دی قتل مې کړی دی څه خبره ده؟ زه سالم خان جنایي امیر. وبخئ صاحب وښځې هغه تازه کلچې مې چې راوړي قاب کې سره د چای هیڅ حاجت نشته، هیڅ حاجت نشته. پرېږده صاحب چې چای راوړي. ما سره ستاسو د ګرفتارۍ امر دی. ګرفتارۍ امر؟ پلار مې څه کړي دي چې ګرفتارۍ امر دې ورته راوړی دی؟ پلار خو مې یو ډېر ایمانداره او صادق سړی دی. ولې په کوم جرم؟ تاسو په اداري فساد باندې تورن یاست. اداري فساد؟ وروره تاسو حتما اشتباه کړې ده، تاسو حتما اشتباه کړې ده، غلط ادرس باندې. یوه اجازه ماته راکړئ مدیر صاحب. زه غواړم ستاسو له مېرمنې نه 2 پوښتنې وکړم.
صحیح ده ولې نه 100 پوښتنې خو خورې بښنه غواړم کله چې تاسو دې کور ته راواده شوئ دا کور په همدې رقم باندې سینګار و په همدې رقم باندې ښکلی و څه یې پټه کړم عامر صاحب ستاسې نه نه اول چې ما واده وکړه یو پلاستیکي فرش مو درلوده یو دوې زړې زړې توشکې مو درلودې و بس نو دا دومره ښه و بد د کومه شو څه ووایم عامر صاحب شکر الحمدلله د خدای شکر د دغه قلمانې د برکته شکر ژوند مو شکر جوړ سو وایم خدای دې زما خاوند روغ جوړ ژوندی ولري تاسو یو شیبه تاسو څه یاد کړی قلمانه قلمانه هو قلمانه ډېر ښکلی نوم ورته انتخاب کړی مدیر صاحب قلمانه رشوت په قلمانې باندې بدل شو جالبه ده ستاسو خاوند قلمانه نه بلکې رشوت اخلي د خلکو نه خوري ستاسو خاوند دې ملت ته دې دولت ته دې خاورې د خیانت کوي نه نه د خوار او غریب نه رشوت اخلي او د رشوت په مقابل کې د هغوی کارونه ورته خلاصوي صاحب تاسو اشتباه کړې ده او زما په نوم خو ټوله دنیا ده یو زما نوم خو همدا یو نوم نه دی خو 100 نومونه دي رښتیا وایي دا کته کلي کې هم دغلته د لاندې د دویم کور کې هلته هم یو دانه تازه ګل شته دې خوا ته یو دوکاندار هم تازه ګل نومېږي عامر صاحب کومه اشتباه به دې کړې ډېر تکړه سړی ده صادقه سړی ده خیانت نه کوي ته پرېږده والکه ته پرېږده ستا نوم تازه ګل دی وله دی سیدا ګل ما خو ویلې چې تاسو اشتباه کړې ده ګوره مدیر صاحب دا زما عسکر ده او زه د ده امر یم زه په ده باندې امر کوم څه چې زه ورته امر کوم دا به همغه اجرات کوي خو دا غلط نوم یې زه تاسو ته وایم چې دلته ستاسو نوم څه لیکل سوی وګورئ نوم زګل ولدی پومبګل پومبګل هغه ځای ما هغه زه نه یم تاسو غلي شئ او صاحب دا دی نو بنان تاسو د اداري فساد په جرم باندې تورن یاست او زه مجبور یم چې تاسو حوزې ته بوځم نه صاحب تاسو یقین وکئ ما کله هم رشوت د چا نه دی اخیستی هېڅکله مې د څوک نه دي مجبوره کړي چې رشوت یې وواړم هر مجرم د نیولو په وخت کې همدا وایي چې ما رشوت نه ده اخیستی ما غلا نه ده کړې ما دا نه دي کړي ما قتل نه ده کړی ما هغه نه دي کړي ولې تاسو کړي دي ګوره ته مجرم یې زه حقیقت خبره کوم صاحب ووایه یو نیم ښه سړی ښه یو نیم با انصاف او پدرکده سړی یو نیم په اصولو برابر سړی چې پیدا شوی دی کار مې ورته اجرا کړی دی په وخت ځورولی مې نه دی بس دغسې جیب ته یې لاس کړی دی غلی ویلي وروره د قلمانه دې واخله د هغه شیریني صاحب آفرین ما کوم رشوت نه دی اخیستی هغه خلک سرمایهداره نه دي هغه خلک تجاران نه دي هغه خلکو مفتې دا پیسې نه دي پیدا کړي تا غوندې خاین خلک هغه مجبوروي چې تر څو تا ته رشوت درکړي ستا جیب ډک کړي او هغه بیچاره خپل کار هلته د پیسو په مقابل کې خلاص کړي ول چکې که نه زه ولې ما د چا نه پیسې عامر صاحب تاسو مه غږېږئ کومه ده ته کوم د څه خاوند مې بېګناه دی تاسو پلار د قلمانې په نوم باندې رشوت اخلي د خلکو تا د قلمانې په نوم باندې دولت په تشکیل کې څه اورېدلي عامر صاحب دې خواته راشه دې خواته راشه تاسو خبرې مه کوئ تا خوا سلک ما خو ګوره څوک مجبوره کړي مې ته مه ژاړه مورې پلار دې ما پرېږده اوس دا خبره رسمیت ته مه اړوئ دغه به زه پر ځای دغه خبره د دې کور نه بس مه وباسئ همدغلته به یې لنډه خلاصه کړو یو څه مطلب مې دا دی چې ستاسو غم به پوه شو څومره مو د زړه نه ښکلي مدیر صاحب والله صاحب ما خو ګوره څوک ما مخکې ویلې څوک مې نه دي مجبوره کړي خلکو چې زونه سوال دی کړی دی بس ښه سړیتوب یې کړی او جیب کې زما پیسې کې خیر یو 500 سره به تاسو ته دغه کړمه تاسو غواړئ چې دا سړیتوب زما سره وکړئ اوس صاحب څه وکړو صاحب 500,000 تاسو هو صاحب 500,000 څه شی افغانۍ که ډالر نه صاحب 50,000 افغانۍ به دغه کړمه تاسو خو مخکې ویلې چې ما ته په جیب کې خلک ډالر دي ایروب دي هغه شیریني ده خو ږدي نو ته خو زه که هماغه ساعت نه ګورم کله چې د جیب ګورم کله پکې ډالر وي کله پکې دا نورې پیسې کله دا د خپلې وطنۍ پیسې خیر خو یو اوس ته غواړې چې ما ته د هماغه پیسو نه اوس صاحب یو 500 $500 راوړه 500 ډالر هم دغه
سخته هلک صاحب ما ته پرېږده چې چپه یې کړو پرېږده نه ما خو څه بده خبره نه ده کړې صاحب قربان دې شم مالې خو که د قانون خبره نه وای دلته مې په دا کور کې چپه کولې په خېټه خېټه درته ختلم تاسو بس کې غال مه کوه مصرف کړی دې دولت ما ته ډوډۍ را کړې ما ته تنخوا را کړې ده او زه د تا غوندې مجرم په مقابل کې د یو څو روپۍ په مقابل کې ځان غلی کړم او تا غوندې غل پټ کړم او ښځې غلی شه صاحب خو نه زما خو رشوت نه دی اخیستی که ته خیانت وکړې ته غلا وکړې ته د خلکو نه رشوت واخلې ته د دې مملکت په ضد باندې ودرېږې او زه چې د دې مملکت محافظ یم زم د تا په عیبونو باندې څادر اوار کړم ستا عیبونه پټ کړم د دې مملکت آینده څنګه کېږي دا فکر تاسو کړی صاحب څه وایم مخکې که آرام صاحب مخکې شه دا کړی زه وباسئ ستاسو مقام ستاسو مدیریت ستاسو څوکۍ ته زه احترام لرم ولې دا قانون ده مخکې شه یا امر صاحب دا چېرته دی ته خو زه کوم تاسو غل بغل وکړئ و دا ښځې فیصله په محکمه کې کېږي ګوره اسمرکه په مور دې پام ساته ځه ودرېږه مورې ته ودرېږه مورې پرېږده پلار او دې زه ته ځو راځه دا د قلماني عاقبت خدایه ته ورحمېږه نور رشوت مه اخلئ د خدای په لیاز ظلم مه کوئ دغه یې عاقبت دی هله څه سوی